زمونږ د کلي لیونې و وسرک د سپېلنې و رحمت دی چې ورېږي زمونږ په کلي د ارخوانه ملا فضل رحمان په خوست باندې ورېږي په کابل باندې ډیزل راغلی فضل رحمان دی دلته ورېږي غټې غټې سوټې سوټې غوله یلکه خدای دې تاسو ته هدایت وکړي راشم لوګریا او ملک جلات خانه تاسو ته ما څه ویلي دي چې تاسو ما په دې ستاسې لګېدلې دي ولې خبرې خیر خو به یې که نه یاره ملا صاحب زما خواته خو خیر و خیرت دی چې ته کومې ورځې تلې کلي نه تللی که نه د الله رحمتونه ورېږي او چې دی په موږ باندې ګلونه ورېږي خبره ته ده که نه کله باران یې کله د خیره سره په رزق کې برکت یې ډیزله مرزانه شوي ډېر خوند کوي خو نو ته راپورې بیا ولې لګي چې تا خو کې رحمتونه م ورېږي او چې دی بیا م راپورې لګي او اشوم لوګرې نو تا له ما څه ویلې دي یاره ملا صاحب خبره داسې ده که نه وایي کله د ابي وار او کله د دادا وار پوه شوې خبره داسې ده که نه چې لاړې لاړې پوه شوې هغه دې نسمن کړه اوس درهار زمونږ دې نسمن کړو خبره داسې ده که نه چې تا را کومې ورځې نه به افغانستان ته راغلی نو زما په دې خېټه درد دی تشناب ته ځم بېرته راځم ځم بېرته راځم خو دا راته ووایي چې دا څه شی خوړلی و یاره خبره داسې ده که نه بېګا مې بادرنګ خوړلی و نو بادرنګ تا خوړلی دی په خېټه دې خپله درد شوی دی لګېږي ما پورې یاره خبره داسې ده که نه چې ما موږ چیړی یاره تا به هغې پورې چیړو تر څو پورې تا د افغانستان خاوره نه یې پرېږدي وځه د دې وطن نه پوه شوې خپل وطن ته ځه هر یو نسمن کړی دی دا دې مه نسمن کوه پوه شوې او که نه دلته ډیزل ارزانه دي نور شیونه خو ګران دي او ډیزل ارزانه دي دا مه راباندې ګران کړي تخته نسمنه یاره خبره داسې ده که نه الله پاک دې دومره عزت درکړي لکه څومره چې ما ته راکړو پوه شوې او پاکي خبره داسې ده که نه چې پروګرام د بې خبره دویه